مجاهد وایي افغانستان تر ټولو بدمرغه هیواد نه دی. خلک آرام او ډاډه ژوند لري. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ګالوپ په نامه د هغې څېړنې پایلې رد کړي چې وایي په افغانستان کې 94% خلک له عذاب سره مخ دي. مجاهد ویلي موږ دا پروپاګند ردوو. په افغانستان کې اوس جګړه او تلفات ختم شوي. خلک په ډاډ او آرام ژوند کوي. اقتصادي ستونزو لا له وړاندې شتون درلود خو د طالبانو حکومت یې د مخنیوي په کار بوخت دی. طالب ویان زیاتوي په خلکو کې د مایوسۍ بې اساس راپورونه خپرول د افغانستان د دښمنو او مغرضو کړیو کار دی. د ګالوپ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو خواشینی او خلکو ته یې له عذابه ډک هیواد دی. د یاد شوي نړیوال بنسټ په څېړنو کې راغلي چې له هرو 4 افغانانو څخه 3 تنه یې 15% د خوړو د تامینولو وسه یې نه لري. سرچینې زیاته کړې چې له هرو 10 افغانانو څخه 6 تنه یې د سرپناه د برابرولو له ستونزې هم ځورېږي. مخکې ملګرو ملتونو د 40 میلیونه افغانانو د شدید فقر خبر ورکړی و. قدرمنو لیدونکو، تاسې د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.